سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول دوستان راته روغ و جوړ د صحت په جامو کې. دوستانو یو ډېره اړینه موضوع تاسو سره شریکول غواړم چې دا زما هیله وه چې دا هیله زما پوره شي. هغه هیله دا ده چې د افغانستان کې په ډېرو 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 نرانو باندې زه د هوا عالم ته سور سلام کوم. په شرف لري هوا عالم د ډبل عبدالله د ګلمرجان د محاکمې غوښتنه کړې ده او هغه ویلي دي چې د افغانستان قانون اساسي لغوه کړی ده، په هغه کې دخالت کړی ده او کمیسیون بدنام کړی ده، حکومت بدنام کړی ده. زه د ډاکټر عبدالله د ګلمرجان نړیوالې محکمې ته مراجعه کوم او غوښتنه کوم چې عبدالله بیت محکمه شي. دوستانو که غواړئ چې ډبل عبدالله محاکمه کوي نو دا خبره تاسو را سره هم شیر کړئ، نورو دوستانو ته هم ورسوئ، تاسو هم پې موضوعګانو جوړه کړئ. دا موضوع نن سبا په سوشل میډیا کې کلکه ونیسئ چې تر اوسه پورې ډبل عبدالله چې ده هغه محاکمه شي. اول به ډبل عبدالله محاکمه کیږي، د هغې نه وروسته به نور مجاهلین محکمه کیږي. که غواړئ چې آزاد صلحیز افغانستان ولرئ نو د ډبل عبدالله او د مجاهلو په وړاندې باندې مبارزه تل ساتئ او محکمه یې غواړئ. الله مو مل. ویډیو تاسو شیر